بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. د تاسو د کور ښوونکې زینب حمیدي بیا هم د تاسو په چوپړ کې حاضره ده او د تاسو د ننني لوست لپاره تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې بیا هم د تاسو کتابچې، کتابونه او قلمونه د تاسو سره وي. په تیرني لوستونه مو په ښه ډول باندې لوستي وي، تمرینونه مو ترسره کړي وي او هیڅ رقم ستونزه به مو ځان ته نه وي پرېښي. د تاسو د څلورم ټولګی ریاضي مضمون پښتو ژبې کې چې بیا هم اووم مخ دی، دریم لوست ده او عنوان یې د تاسو و چې په عمودي او افقي ډول د اعدادو جمع کول. چې تاسو د خپل په لوستونو کې دا ډېر ښه په لومړنۍ برخه کې مو زده کړل چې په عمودي ډول باندې اعداد څه رقم جمع کیږي، څه رقم لیکل کیږي او بیا هم د هغې لوست. او بیا مو په تیرني لوست کې ولوستل چې په افقي ډول د اعدادو جمع کول، اعداد څه رقم لیکل کیږي، د مراتبو په اساس باندې هغه څنګه یو د بل سره جمع کیږي او بیا هم د افقي او د عمودي د سوالونو د حل تر بعده تاسو ولیدل چې په ځواب کې هیڅ ډول کوم توپیر نه و. نو موږ په دې پوه شو که چیرته موږ اعداد په افقي او عمودي ډول باندې جمع کوو او بیا یې هم یو د بل سره ځوابونو کې هیڅ توپیر نه لري. د تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې ما تاسو ته 4 سوالونه درکړي وو. هیله ده چې تاسو به دغه سوالونه په خپله کتابچو کې کار کړي وي، تمرین کړي به مې وي او انشاءالله چې د تاسو ښوونکي به هم دغه سوالونه د تاسو په کتابچو کې ګوري او د تاسو به په دغه کې مرسته کوي. څنګه چې ما تاسو ته 4 جزء سوالونه درکړي او د تاسو د کورنۍ دندې من حیث ما تاسو ته ویلي وو چې دغه کورنۍ دنده به تاسو دغه سوالونه به په افقي او عمودي په دواړو ډولونو باندې حلوئ او بیا به نتیجه هم ورسره لیکئ چې آیا په ځواب کې کوم توپیر شته او که نه شته. دلته ما هم بیا د یو لنډ تکرار لپاره د تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې چې وګورو آیا هغه زده کوونکو چې د خپله کورنۍ دندې ترسره کړي دي د ما د ځوابونو سره یې د هغوی ځوابون سمون لري او که نه لري. نو که چیرته تاسو په ځوابونو کې چیرته اشتباه کړي وي نو اوس یې کولی شئ چې هغه اصلاح کړئ. د تاسو لومړنی جز یا الف جز و چې 1895 د 9600 سره ټول کړئ، یعنې جمع کړئ په افقي او عمودي ډول باندې چې د هغې جواب څو کیږي 11495. که چیرې د تاسو ځواب هم 11495 وي نو تاسو بالکل سم حل کړي دي. دویم جز یې و چې 101 د 651 سره جمع کړئ په افقي او عمودي ډول باندې. نو د دې ځواب څو کیږي 1652. که چیرې د تاسو ځواب هم 1652 وي نو تاسو بالکل سمه حل کړې ده. او که تاسو دغه سوال کې یعنې د تاسو عیناً کوم ځواب نه وي راغلی نو دلته معلومیږي چې حتما تاسو نه کومه اشتباه شوې ده او کولی شئ چې بیا یې هم د سره حل کړئ په کتابچه کې او د خپله اشتباه صحیح کړئ. جیم یا دریم جز د مونږه سوال و چې 8740 جمع کیږي د 9421 سره چې د دې ځواب چې شي راځي 8122. که چیرې تاسو ځواب هم عیناً راغلی وي نو تاسو بالکل سم حل کړي دي. دال جز و 400 جمع کړئ د 500 سره چې انشاءالله دا خو به ټولو حل کړي وي او هیڅوک هم پکې کومه ستونزه نه لري. او د دې سوال ځواب څه شی دی 900. بالکل سمه ده. هیله ده چې تاسو به هم دغه د ځانو سره کار کړي وي او ځوابونه به مو ځانونه اطمینان کړي وي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې ما د تاسو د کتابونو په اووم مخ باندې فعالیت دی چې دغه فعالیت د زده کوونکو دپاره دی، خو بیا هم د دې دپاره چې د تاسو ستونزې حل شي او ډېر په ښه طریقې کولی وشئ چې لا نور مثالونه هم په خپله کتابچه کې راوړئ او حل یې کړئ، خپلو ښوونکو ته یې وښیئ. نو انشاءالله چې تاسو به ښوونکي هم د تاسو نه ډېر خوشحاله وي، ځکه چې تاسو اوس کولی شئ چې خپل اعداد په عمودي او افقي ډول جمع کړئ. نو انشاءالله چې تاسو به هیڅ ستونزه نه لرئ په دې سوالونو کې. د مونږه د ننني سوالونه ویل شوي دلته چې د زده کوونکو فعالیت، یعنې دغه فعالیت د تاسو ته مربوط کیږي، خو د دې دپاره چې مونږ یې لا ښه وکولی شو چې حل یې کړو او د خپل اطمینان ترلاسه راوړو یو ځای به یې سره حل کړو.
آفرین ګرانو زده کوونکو. زده کوونکي د لاندې پوښتنو د جمع حاصل په لاس راوړئ. یعنې دلته یې موږ ته په کوم ډول راکړي دي؟ آیا څوک یې ویلی شي چې دغه سوالونه چې موږ دلته په ورقه کې وینو دا په کوم ډول دلته ترتیب شوي؟ بالکل په عمودي ډول دلته ترتیب شوي. څنګه چې تاسو ګورئ یویز د یویز لاندې راغلي، لسیز د لسیز لاندې راغلي، هر جز د بل جز سره مرتبه دلته ذکر شوي. نو د مونږ چې شي وظیفه ده، د مونږ دنده فقط دا ده چې دغه وظیفه یا دغه کارخانګي سوالونه په مرتبه شکل په خپله کتابچو کې ولیکو او بیا یې هم حل کړو. ما څنګه چې تاسو ته یادونه وکړه چې مونږ په جمع کې اجزاوې لرو، یعنی د مونږ جمع د څو جزو نه جوړه شوې. لازم نه دی چې دا د جمع عملیه فقط 2 جزه وي. دا کیدای شي چې 4 جزه وي، مختلف اعداد مختلفه طبقه بندیانو سره، یا هم کیدای شي دغه جزونه یا اجزاوې د 3 نه لا هم زیات وي. خو دلته یې تاسو ته حد اکثر د اجزاو 3 دانې راوړي دي، یعنی 1 جز، 2م جز او 3م جز. د تاسو لومړنی سوال دلته ویل شوي دي چې 1845 د 9600 سره ټول کړئ. آیا تاسو ویلی شئ چې 1895 کوم جز دی؟ بالکل لومړی جز دی. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس یې څوک غواړي چې ما ته ووایي چې 9600 څوم جز دی؟ آفرین، بالکل، ماشاءالله، تاسو خو ډېر ښه تمرینونه کړي دي. په درسونو کوم انشاءالله چې هیڅ ستونزه نه لرئ. 2م جز. آیا زه دلته حاصل یا د جمع حاصل لرمه؟ نه لرم. خو زه چې کله دغه مثال حل کړم نو دلته به زه د خپل د جمع حاصل لاسته راوړم. اوس بیا هم مونږ وویل چې یویز به د یویز سره ټولوو، لسیز به د لسیز سره ټولوو، سلیز به د سلیز سره ټولیږي او زریز به هم د زریز سره ټولیږي. بالکل. پنځه جمع 0. مونږ وویل چې 0 په جمع کې یعنی عدد نه تغییروي. ولې؟ که زه چیرته د خپل د ګوتې 5 ګوتې خلاصې ونیسم او په بل یو مې موټی وي، یعنې ما هیڅ ګوتې خلاصې نه دي، 0 ګوتې مې خلاصې نه، نو بیا هم تاسو ګورئ چې کلا ما څو ګوتې خلاصې نیولې؟ 5 ګوتې. یعنې 0 چې د هر عدد سره جمع شي د هغې عدد په حاصل کې هیڅ تغییر نه رامنځته کیږي. 5 جمع 0 5. بالکل. یویز مې د یویز سره ټول کړل، په یویزو کې مو لیکل. تاسو هم کولی شئ چې همدا مهال په خپله کتابچو کې دا مثال ورسوئ. بیا یې هم تکرارومه. 1895 جمع کیږي د 9600 سره. راځو لسیزې خانې ته یا لسیزې مرتبې ته وایو چې 9 جمع 0. بالکل 0 هیڅ نه تغییروي، نو د مونږ حاصل بیا هم څه شی دی؟ 9. 8 د 6 سره. ولې؟ ځکه چې 8 هم په سلیزې مرتبې کې دي او 6 هم په سلیزې کې دي. نو مونږ وایو چې 8 جمع 6، یعنی مونږ 8 د 6 سره جمع کو، د مونږ ځواب څو کېږي؟ 14. یعنی د 14 به مونږ دلته یویز لیکو، لسیز به یې دلته ټولوو د حاصل په توګه. 1 جمع 9 10. 10 جمع 1 11. زه بل عدد نه لرم چې حاصل د خپل ټول کوم، نو څه کوم؟ د خپل عدد ټول دلته مکمله لیکم. آیا تاسو هم په همدې ډول د خپل دا مثال حل کړل؟ آفرین، ډېر ښه. نو وګورئ د خپل مثال چې آیا د تاسو مثال هم 11495 دی؟ آفرین، ډېر ښه. که چیرته د تاسو دغه سوال حاصل 11495 نو تاسو بالکل سمه حل کړې ده. بیا هم ګرانو زده کوونکو راځو د خپل 2م مثال ته چې په 2م مثال کې هم تر ټولو اول مونږ څه کوو؟ د دغې اعدادو پیژندنه کوو. وایو چې 140 لومړی جز دی، 419 یې
دویم جز. آفرین، ډېر ښه. او حاصل یې اوس لاسته راوړو. موږ وویل چې یویز، لسیز، سلیز. یویز، لسیز، سلیز. یعنې څلور چې موږ د 9 سره ټول کړو نو څو کېږي؟ 14. څلور مو د 9 سره ټول کړل 14. د 14 یویز لیکم، لسیز یې دلته ټولیږي. یو و جمع یو، لسیز د لسیز سره اوس ټولوم. و جمع یو 8، 8 جمع یو 9. یو جمع څلور 15. آفرین، بالکل. د مونږ ځواب څه شی دی؟ 593. په همدې ترتیب راځو د خپل دریم مثال ته چې ویلی دی لومړی جز او دویم جز. حاصل یې اوس لاسته راوړو. موږ بیا هم یویز د یویز سره ټولوو، لسیز د لسیز سره. شپږ چې د دریو سره ټول شي څو کېږي؟ 9. بالکل. دو چې د یو سره ټول شي 3. نو موږ چې کله شپږ ویست د 14 سره ټول کړل د موږ ځواب څه شو؟ 9. ډېر ښه. دغه 9 د موږ څه شی دی؟ د جمع حاصل. په همدې ترتیب سره موږ که هر څومره هم د دوو اجزاو نه ډېر جزونه ولرو نو بیا هم کولی شو چې په ډېره اسانه توګه موږ دا حل کړو. څنګه چې موږ دوه اجزاوې یو د بل سره جمع کړل، د جمع عملیه مو پرې تطبیق کړله او دلته مو د جمع د حاصل په ځای کې ولیکل. اوس موږ غواړو چې دغه عملیه موږ د 3 اجزاو سره وکړو. یعنې که چیرته د موږ په سوال کې د اجزاو تعداد ډېر شي موږ یې فقط دلته نومونه ډېرو. لکه موږ وایو لومړی جز، لومړی جز، دویم جز او دریم جز. ګورئ هیڅ کوم خاص تغییر رانغلل، فقط تغییرات پکې څه شي وو چې موږ اجزا ډېرې وي بس نوم ورته ډېر کړ دریم جز. که چېرته دلته بل عدد وي موږ ویل چې څلورم جز، پنځم په همدې ترتیب تر آخره پورې. بس له دې نه بیا هم موږ په عین ترتیب چې کله دوه اجزاوې موږ یو بل سره جمع کړل دلته بیا هم موږ دا 3 اجزاوې یویز سره یو ځای ټولوو. یعنې دغه 6، 9 او 4 یو ځای ټولوو. 5، 4 و یو ځای سره ټولوو. 1، 2 یو ځای او 2، 3 بل ځای. بیا یې هم په خپلو ځایونو کې مرتبه لیکو. یعنې یویزې خانې به ټول یو ځای ټولوو. 6 جمع 9. اوس خو ماشاءالله تاسې کولی شئ چې د خپل اعداد په ډېره ښه توګه سره ټول کړئ. خو که بیا یې هم مشکل لرئ د کرښو په واسطه، د ګوتو په واسطه یا هم د چوت په وسیله باندې کولی شئ چې دغه اعداد جمع کړئ. یعنې 6 جمع 9 کېږي 15. 15 جمع 4 19. 19 بیا هم یویزې لیکو، لسیزې دلته حاصل کې راولو. 5 جمع 4 څو کېږي؟ 9. بالکل، آفرین. 9 جمع 14. 14 خو زه نشم لیکلی، ولې؟ ځکه چې دلته حاصل دغه حاصل هم من حیث د یو جزوي سره جمع کېږي. نو دلته چې ما ویل 5 جمع 4 9، 9 جمع 14، 14 جمع 1 18. بیا یې هم یویز لیکم، لسیز یې دلته حاصل کې د جز په توګه ټولوم. 1 جمع 2 3، 3 جمع 1 4، 4 جمع 1 5. 7 جمع 2 9، 9 جمع 3 12. د 12 نشم کولی چې یویزې ولیکم او لسیز دلته ذخیره کوم. ولې؟ بل عدد نه لرم چې ورسره ټول یې کړم. یعنې د ما اجزاوې او د ما مراتب د طبقو اعداد خلاص شول. نو اوس زه کولی شم چې دغه 12 دلته راستن ولیکم. د مونږ دغه عدد چې وو بیا یې هم راځئ چې یو ځای ولولو. 2156 د 2249 او 3140 سره ټول شول په حاصل د جمع یا د جمع حاصل کې. د جمع حاصل کې څو شول د مونږ؟ 12590. بالکل. ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسو کولی شئ چې لومړی په بل سوال کې د خپل د اجزاو نومونه ولیکئ. یعنې لومړی جز، دویم جز
دریم جز او دلته هم د جمع حاصل. نو تاسو د کورنۍ دندې په شکل باندې اوس کولی شئ په ډېره ښه توګه باندې دا دوه سوالونه په خپله کتابچو کې حل کړئ. د دې حاصل یویز د یویز سره ټول کړئ د یویزو خانه کې، او لسیز ټول لسیز یو ځای ټول کړئ لسیزو خانه کې، سلیز ټول یو ځای د سلیزو خانه کې ولیکئ. نو انشاءالله چې تاسو به هم یاد کړي وي چې موږ څه رقم کولی شو چې د خپل دوه جزء هغه سوالونه د جمع عملیه کې چې دوه اجزاوې لري یا هم د دوه اجزاوې نه ډېرې لري، نو موږ یې څه رقم په عین ډول باندې حل کړو د کرښو په واسطه، د لاسونو د ګوتو په واسطه یا هم د چوت په واسطه موږ دا اعداد یو د بل سره راټول کړو او بیا یې هم ولیکو او ولولو. هیله ده چې تاسو د نن ورځې لوست هم په ډېره ښه توګه سره زده کړي وي او په خپله کتابچو کې د دغې فعالیت د سوالونو پرته نور مثالونه هم د خپل ځان سره ولیکئ، ولولئ، هغه هم حل کړئ او بیا یې د خپلو همزولو ته، خپلې کورنۍ ته، خپل کوچني خویندو ورونو ته هم تاسو زده کړئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، تر بیا بل پروګرام پورې په پاک الله سپارم. روغ او جوړ اوسئ. خدای پامان او ښه وخت.